الکان چې دي چې لږ غوندې یو پوټې غټ شي او دې بیماری کې مبتلا وي کم الکان باس د هغوی هغه خپل چې کم هغه خپل قوت او طاقت چې فطري د له خدای ورکړی دی چې د خپلې بیبي نه فایده اخلي طاقت ختم په ځوانۍ کې لږ بوډۍ بیا که وعدو کې د کار نه نو خدای بیا بل دی ځان مشغولوي او زنا کوي بلکې نن سبا تاسو وګورئ تپوس وکړئ زه خو په دې څیزونو کې خلکو ته ویم نو معلومات کوم نن سبا نن سبا ښځو ځان له فرضي بېادبي دې معافي فرضي څه څیزونه پیدا کړي دي او په هغې خپل شهوتونه ختموي سړی دا ولې هلکان تباه شوي د دې خطرناکې ګناه د وجې د هلکانو سیسټم ختم یو بچی دو بچی راوړي باس نور ختم هم چېرته په ډېر تکلیف او په ډېره خوارۍ او په ډېرو داروګان دې سره د انسان د وجود قوت ختم د مارونو نن زمون کشر کل ګورې په دې څیز کې مبتلا دی خفه کېږي ما نن کشران هلکان دا په سیلونو چې یو بل سره چکرې لګوي او بار په هوټلونو کې شپې کوي په خدای د پې یارېږم چې دا په دې ګناه کې چې ته مبتلا نه شي او نن ډېر کشر کل ماته پته ده ماته راتلل کوي نن ډېر کشر کل په دې ګناه کې مبتلا دی او تباه دي چې سبا وعدو کې بس بیا وایي په ما چا څه کړي دي بیمار او بیا ښځې ته څه وایي ښځې ته وایي دا په ما چا څه کړي دي زه چې بار یم ټیکې یم او چې کوټې ته راننوځم نو بس بیا کار رانه کېږي په ما چا څه کړي د اوسه نه بار ټیکې او نه دن نه ټیکې دروغ وایي ښځې ته ته د غریبه خو پته نه لګي نو ښځه م وایي چې زما خاوند ټیک دی شینه زمری دی خو دن نه ګیدړ دی بېادبي دې معافي خو دا خبره مې خولې له راله امینه بار زما خاوند ټیکي ته دې بار څه خبرې چې ټیکي خدای درته وایي ټیکې یم پیدا خو چې دن نه راشم نو بیا د کار نه یم بیا بېکاره یم دا ختم د رګونه سوځېدلي دې ختم دله واده نه پکار دې ښځې سره ظلم کوي ښځې سره زیاتې کوي دی به ډېر داروګانو کې په داروګانو به دی یو پنځه شپږ میاشتې ټیک شي بس ختم بیا به ښځې سره رو رو خور هېڅ بند نه دا ولې دا دې ګناهونو والې دي الله چې کوم شی منع کړي د مارونو بېادبي دې معافي لږ حقیقت درته وایم ولې چې دا ګناه ختمه شي او دا فتنه ختمه شي دا کشر کل زمونږ بچي دي زمونږ اولاد دی څنګه خپل اولاد ته نصیحت کې زما دام بچي دی زما دام اولاد دی د هغوی ته به هم نصیحت